پردې قرض ورته الله نه معاف کوي، پردې حق ورته الله نه معاف کوي، په د چا قرض الله هغه نه معاف کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به جنازه کوله د چا به پې قرض امام الانبیا به جنازه نه کوله، اله به هغه جنازه کوله چې کس به راغې ذمہداری به د قرض واغسته چې د قرض به زه ادا کم، اله به امام الانبیا وی الله اکبر نیت په اتړو، اله به جنازه کوله. مونږ معاملاتو کې ډیره کمزوري ده نن. جماعت کې د الله نه یریږو، خو چې کله پټي کې پوله سیده کو هلته بیا مشر ونه ویني نو، هلته بیا بابا ونه ویني نو. جماعت کې به ټوله شپه جماعت کې رونی، خو چې د پولې خواله ورشي او ته په پوله کې وویني تا ته به د ایمان پته ولګي. ایمان ورله هلته اتله چې کله دی د پوله چا سره نیغی. ما یو سړی پوله کې داسې ونه لیده چې یاره خیر دی که زما څه حق تا ته دروړي ما تا ته بخلی، خو ګورې ستا د حق نه یریږم. نو یو به وایي دا پوله دې پله ده، بل به وایي دې پله ده، یو داسې ونه وي چې نه دا پوله زما طرف ته ده، دا دغلته نه ده، خیر دی ګټه دغلته ده او ته دیوال په دې ځای وکړه خو چې ستا حق ما ته روانه. نو چې پولې له ځینو جنګ وي، چې پولې له څوک نیغولو له ځینو ځان سره باول ټوپکې وړي، پته ده ورته چې زه به د ده حق لاندې کوم او دی وی دی به د ده نه به حق لاندې کوم. هلته د الله نه نه یریږي. جماعت ته چې راځي څوم ښکلی صفا سوتره را روانې او په اوداسه کې را روانې، داسې پولې له هم لاړ شه که نه. وایي په دې کې چاته ضرورت دی، په دې کې خلق سله رابلم، زما حق دی تا ته ووړي خو چې ستا حق ما ته روانه وړي. او دې به لګیایي د لویشت ځمکې دپاره به پرزول کوي. دا یوه لویشت ځمکه چې ته لاندې کې دا به څومره غنم وکړي، دی کې به څومره آبادۍ راشي، کمره به پکې راشي چې لویشت ځمکه لاندې کې. دا نن یوه لویشته او په میدان محشر کې به دا اوه لویشتي او ستا غاړې ته به یو امیل پروت یو تاق، دا به دې غاړې ته پروت او د الله په دربار کې به حاضري کوي. د الله دربار ته به ورځې، دا به یوه لویشت نه وي، چې مرله دې لاندې کړه دا به مرله نه وي، دا به اوه مرلې ځمکه به دې غاړې ته پرتې او د الله په دربار کې به حاضري کوي. ستا حق دې راوړي خیر دی، زما حق دې درواوړي خیر دی، خو چې ستا حق په ما رانشي هلته بیا نشم کولی. حدیث مبارک کې راځي قیامت په ورځ به یو کس راشي، په سټ په اوښ ناست، د چا په سټ په غوا ناست، چې چا کم شی لاندې کړی نو، د چا په سټ په پټي پراتی نه، د چا په به دا ونې پرتي لاچیانو بنډل به په سټ پروتي نه، خو چې کم شی چا لاندې کړی دی ابه په دې سټ پروتي. او دی به میدان محشر کې را رواني، وی به اغیثنی یا رسول الله، اے د الله حبیبه امداد مې وکړه، امداد مې وکړه، ډېر بد حالت کې دې حالت ته مې وګوره، اغیثنی یا رسول الله، د الله حبیبه امداد مې وکړه. نبی علیہ السلام فرمایي چې دا کس مال راشي زه به ترې انکار وکړم، زه به ورته وایم چې زه نن ستا امداد نشم کولی، ما تا ته ویلي و چې ماله به داسې حالت کې نه راځي چې پتا د بل بنده حق پروتي، ماله به دې حالت کې زه ستا سفارش نن نشم کولی. داسې به ګرځي په میدان محشر کې، د چا په سټ په اوښ ناست و، د چا به غوا ناست و، د چا به ځمکه پرتی. دینه امان غواړئ، امان امان، چې یو کڼ کې درته د چا روانه وړي، کڼ کې کڼ کې. یو بزرگ باره کې راځي وفات شو، چا خوب کې ولید، الله د سره څه معامله وکړله، وی چې نوره معامله مې کلیر ده، یو ځای ته روټۍ له تلې ومه واپس راتللمه، نو یو باغ نه مې یو کڼ کې شو کولی و، غاښونه مې پې صفا کول، د هغې کڼ کې معامله راته پرته، د هغې کې لنښتې د هغې معامله لا نه ده صفا شي، د هغې مالک به راځي، زما او د هغه ترمنځ به معامله صفا کېږي، د هغې کڼ کې په حساب کې ګیرې هغه یو کڼ کې راوښتی. نن سبا خو چې لویش پوله ورخوا کی نو لخلص خو پکې بکاڼي ووي، وی دا پیدا مې پکې وکړل، پس سره د دغې بکاڼو به دا به دې په سټ پرتي او میدان محشر د کڼ کې حساب مې ویلا کلیر نه دی، چې ما یو کڼ کې د یو باغ نه شو کولی او خوله کې مې واله، د هغې په معامله کې ګیرې من، د هغې په معامله کې ګیرې،
په منځونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په حجونو یوازې نه خلاصېږو ښه، په عمرو یوازې نه خلاصېږو ښه. معاملات بنیادی خبره ده. هلته به د سړي ایمان ګوري چې د ایمان څومره وزن کې دی، د ایمان څومره وزن کې، د ایمان وزن څومره دی. سړی ډېر خفه شي. دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، دا مسلمان دی چې مسلمان ته غل دی، او مسلمان ته شیش والی چې دی به څنګه رسوم. ډېر سړی خفه شي. یو به بل ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی علي خوی نه، د چانس ګاډی ویلې راشه، خبر یې د چانس ګاډی پیژنې، ځان خو پې لږ پوه کوي که مونږ پې لږ لږ ځان پوه کړو، د چانس ګاډی مو پیژنو. وی راشه د چانس ګاډی دی. څنګه د چانس ګاډی دی؟ د 10 لکو روپو ګاډی دی او تاله په 8 لکه علم، دې ته د چانس ګاډی وي. دې پسې 8 لکه روپۍ اوسي، د 10 لکو ګاډی په 8 لکه والی. خدای دا تپوس نه کوي چې دا کس د 10 لکو ګاډی مال ولې په 8 لکه راکړي، چل څه شوی دی، وجه څه ده؟ چې بیا وروسته تپوس کی دا د 10 لکو ګاډی چې په 8 لکه خرڅوي، د مور ته کینسر لګېدلی، مور یې د کینسر بیماری، ډاکټر لی بوزي، نو ډاکټر ورته وایي ستا د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي، که را دې وړې نو د مور ژوند به دې بچ شي، که را دې نه وړې نو بس د مور ژوند د دې لاس یمځي. نو د مور په علاج 8 لکه روپۍ لګي، نو د سره بل فکر نه وي، نو دی بارګین ته راشي، ورته وایي زما مور بیماره ده، هسپتال کې داخله، 8 لکه روپۍ په علاج لګي او ما سره نشته. دی ورته وایي صحیح ده، یو ګاډی پې خرڅ کړي په 10 لکه روپۍ، د 3 میاشتو په نیټه په 10 لکه په ده ورواړئ. بیا بل کس ته ټلیفون کې وی راشه د چانس ګاډی دی، ده ته وایي اوس یې دله ورکه په 8 لکه روپۍ، نو دی 8 لکه روپۍ والی ولاړ شي، دی 8 لکه اوسي، دلته دی خوشحالیږي وي 2 لکه روپۍ مې ګاډی ارزان واغست. ته خبرې په دې 2 لکه روپۍ دا تا نن د یوې مور د وینې سودا وکړله. دا کو هغه مور سپتال کې خبر شي چې زه په سپتال کې پرته یم، زما کینسر دی، نن بار زما په وینه باندې لبې کېږي. که دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې نن یو مسلمان 2 لکه روپۍ ګټه وکړله، الله اکبر. خدای دې د چا بیماران دي سینه بیماران کی، خدای دې غریبانانو حامی و ناصر شي، چې ښځه بیماری کې نو خلک پکې 2 لکه روپۍ ګټي. خدایا دا مالدار دی، اده پیسې دي ته یخي لکه، نو د سره خو ډېرې لکه یو بس پاک کټې مې په 8 لاک را باندې والي، یو بلې ورځې وله بیا په 10 لاک خرڅ کړي. مسلمان دې حل ته پاتې شو چې پیسې یخي دي، چې کله به دې مجبوره کېږي چې زه تېنه 2-3 لکه روپۍ وګټم. دا کو هغه بیمار خبر شي سپتال کې، دا مور خبر شي چې زما په بیماری کې، زما په کینسر کې نن مسلمان 2 لکه روپۍ وګټلې. دا مسلمان دی، ته چې ورشي هغه محتاج دی ولیدو، ته ولې دا ګاډی د 10 لکو په 8 لکه خرڅوي؟ زما مور بیماره ده، زما خور بیماره ده، ما سره پیسې نشته. وایي هو دا 10 لکه روپۍ والا، دا ګاډی واپس کا، دا 10 لکه والا په دې د مور علاج وکا، دا ما تعالی قرض حسنه درکړلې، او چې کله در سره ټیم په ټیم کېږي نو مال خپلې پیسې راکوه، ای به خیر دی، دا ما سره ایکسټرا پرتې وي. نو دلته د یو مور بیماریږي او بل پکې 2 لکه روپۍ ګټي. دا مسلمان دی؟ بیا ځي حجونو عمرو له، بیا ځي تبلیغونو له، او د مسلمان سره دا معامله کوي. بنیادی خبره معاملات دي، بنیادی خبره معاملات دي. معاملات دا بنیادی خبره ده، بنیادی. ګاډی خرڅومه ولې خرڅوي؟ انجنې والې دی چې زر یې خرڅ کمه چې بل ورسوم کنه، بل به څنګه رسومه، بل مسلمان به څنګه رسومه چې وی رسومې، انجنې والې دی چې په بل یې خرڅ کم. دا مسلمان دی؟ دی منځونه کې راځي الله اکبر، ځان تکبیر تحریمه له جمعات ته رارسوي، او بار حال دا دی، بار حال دا دی.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې چا پچا باندې یو سیس خرڅ کو او پدې کې نقصان وو، یو عیب و پکې، نقصان و پکې، او د 85 خرڅ کو، دته هغه عیب ورته اونخو، لکه مونږ چې وای و مې رساو، لکه مسلمان بل مسلمان ورساو، دا دی هغه نه دی رسولی، خپل ایمان لدی دکه ورکړه، ښه دا دی ځان ورساو، هغه خو دی 50-60 نقصانو کو، خو خپل د ایمان تاوان دی وکړو. چا چې پچا باندې سشی خرڅ کو او په هغه شیز کې نقصان او د ورته اونخو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای همیشه لم یزل، لفظ راغلی دی لم یزل، همیشه دا بنده د الله په غصه کې گرفتار، همیشه ګټه مې پکې وکړو، انجنې واله یو لاک روپۍ مې وګټلې، راشي په مانځه ودرېږي، دی همیشه د الله په غصه کې مبتلا دی، چې یو نقصان په شي کې و د خرڅ کو نقصان ښکاره نه کو، ښکاره ورته ووایه دې شي کې دا د نقصان دی، که سره د دې الي نو ښه، که نیلي نو نه، اب څوک خو د نقصان په وجه به پیسې لګي کمېږي، دې کې خو نور څه خبره نشته، ګټه به لږه کمه درکړي. دا د مسلمان حال دی، د مسلمان سره یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. زمونږ استاسو د مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه، مونږ چې د چا په مذهب او په مسلک د کپړې کاروبار و، ښه کپړه به یې خرڅول، د کپړې کار یو ورځ په سفر تو نو خپل نوکر یې راوغوښت، ورته وایي که زه نه یم او ته دا کپړې خرڅوي که نه، نو دې یوه کپړه کې لږ نقصان دی، عیب دی پکې، نقصان دی پکې، که دا کپړه دې کله په یو ګاک خرڅوله نو ورته به ووایي چې په دې کې دا نقصان دی، خبر به یې کړي، بیا یې ورکه خیر دی، خو چې هغه خبر شي وی صحیح ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې راغی نو کپړه نوکر او خادم خرڅه کړې وه، تپوس یې ترې نه وکړو تا چې دا پان خرڅو تا هغه کس ته ویلي چې په دې کې دا نقصان دی؟ وی حضرت ما نه هیر شوي، ما خیال نه و کپړه اغوستې شوې ده. وی ښه په چا دې خرڅه کړې ده؟ هغه ورته د هغې کس د کلي نښې وښوې، سړي ته پته لګي که نه، تاسو چې سواړی بازار کې کپړه خرڅه کوي، پته لګي چې دا سړی د ډیری دی یا د بئی کلي دی یا د تور ورسک دی، سړي ته پته لګي که هغې نوکرې ورته هغه نښې خوا شوښوې چې د دغې علاقې و. امام صاحب راغې سورلي په کرایه باندې ونیوله او هغې کلي او علاقې ته لاړو، هلته معلومات کول، وی داسې داسې کس هغه کس معلوم کو، راوی غوښتو، وی زه نه ومه، زما یو نوکر پتا باندې کپړه خرڅه کړې وه، خو هغې کپړه کې دا نقصان ما ته خبر کړې، کو کپړه ما ته واپس کوي نو زه بیا راغلی ما ته کپړه واپس. صرف په منځ کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسله کې په دکان کې بیا نه وي، چې کله بیه کوي نو بیا نه وي، صرف په مانځه کې وایي د امام صاحب په مذهب یم، امام صاحب مذهب دا دی چې رب الدین بنه کې ټیک ده، دایم مذهب دی، خدایم مذهب دی چې عیبدار شی بچه بچا باندې نه خرڅه، نو دلته مذهب منی او الته مذهب نه منی. بنیادی شی معاملات دي، ښه معاملاتو کې دین ښکاره کیږي، په عباداتو کې دین نه ښکاره کیږي، دین چې دی دا ښکاره کیږي په معاملاتو کې، چې د تر سړي معامله ویني نو دین به درته ښکاره شي. بس چې یو مالدار کیږي بس دعا کوي خدای غریب کوه مې منو، دا مالداران هسې په سړي لبې کوي نو الله دې رحم وکړي. چې ګاونډي دې مالدار شي په تمه به درته ناستې وي، کله به دې قرضداري کیږي چې دا کور خو دې لاس ته کم که. الله اکبر، ته چې د ده نه کور والی دی بې کوره شي، تا د ده بیټک کې آرام نه دی کړی، تا د ده دیوال نه سوری نه دی اغستی،
نو ته چې د دنه دا کور والی که نه او دی بې کوره کې دی به چېرته ته مسلمان یې